ول زه د خپل پریس کلب کومه نوي کابینه چې د هغو مبارکباد هغوله ورکوم او دا یو فخر محسوسوم چې دا دویم کال دی الحمدلله کوم دا کابینه چې راځي د سوات پریس کلب ته نو یو کار پکې ما ولیدو چې نن د سوات څونه چې د صحافیان وروڼه دي مشران دي کشران دي ټول په یو پیج دي الحمدلله او د سوات ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره کوم چې دا نوی دور د شروع کو 2024 کال نه نو دا یو ډېر غټ چینج محسوسوم په د خپل سوات پریس کلب کې دا زمونږ کور دی دا د شریک کور دی د دې عزت هم زمونږ عزت دی او د دې بېعزتي هم زمونږ بېعزتي ده نو مونږ چې کوم د سیټي لوکل ګورنمنټ د طرفه خپل د سوات پریس کلب مشرانو سوات سینیر صحافیانو دې ټولو له مبارکباد ورکو کوم الکترونیک میډیا کوم اخباري صحافیان وروڼه چې دي هغه ټول نن په یو پیج باندې دي او دا زمونږ دپاره د دې علاقې دپاره یو د فخر خبره ده او د ویاړ خبره ده زمونږ ګورو په دې صحافیانو وروڼو ډېرې زیاتې قربانیان دي دلته شهیدانو وینې دي په دې کې په بچپن زموږ رالو شو دا صحافیان ګورو همیشه لپاره د قربانیانې ورکړي او که هغه کرونا ده که هغه طالبانایزیشن دی که هغه هر یو دغه دی هغه په فرنټ لاین باندې ولاړ او د سوات د قوم دپاره د دې لپاره اواز اوچتوي زه د سوات د ولس د طرفه د سیټي لوکل ګورنمنټ د طرفه تحصیلي بابوزی د عوامو د طرفه د سوات پریس کلب نوي کابینې له مبارکباد ورکوم او خپل هیله لرم چې ان شاء الله تعالی د سوات د ترقۍ او د خوشحالۍ او خاص کر د ټوریزم په حواله سره به یو پازیټیو میسج په ټول پاکستان کې په ټوله دنیا کې ورکوي چې دا یو ښکلې علاقه ده د ښایست نه ډکه علاقه ده او د دې ان شاء الله تعالی د دې څونه ښایست او ښکلا چې ده نو هغه زموږ د دې خلکو د عوامو ښه اخلاق ښه نمایندګي او دا به ان شاء الله دا مخ په وړاندې وړي او د دې علاقې خوشحالۍ او ترقۍ جواز به جوړېږي. اصل خبره دا ده چې سوات پریس کلب پېښور پسې دویم نمبر پر صد دی صوبې تقریبا 72-73 ممبرز دي زمونږ به دا کوشش چې موږ د صحافیانو د فلاح و بهبود سره سره دې علاقې د خلکو هم اواز جوړ شو د هغو مسایل د هغې چې کوم مین دغه دي لکه زمونږ ټوریزم دی اګریکلچر دی په دې حوالې سره زمونږ صحافیانو مخکې هم کار کړی دی او بیا به هم کوشش کوو چې موږ په دغې باندې کار وکړو د صحافیانو چې کوم هلې ځلې دي هغه د چا نه پټې پناه نه دي که هغه دهشتګردي او که هغه سیلابي او که هغه قدرتي نور آفات یې په هغې کې هغه پیش دي د سوات صحافیانو پوره قربانیانې دي نو نن موږ زه په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې دا زما دویم ټینور دی او ملګرو بیا په هغه باندې یو پیره اعتماد وکړو نو د هغو زه مشکور یم او په دې کې زموږ چې کوم اختلافات نو هغه هم ختم شو نو زما په خپل خیال چې موږ په دې کې به ډېر زیات کوشش کوو چې د خپلو ملګرو او سره سره د عوامو د هغو مسایل اجاګر کړو.